پوهنې وزارت وايي د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو هڅې دوام لري. د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلي چې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره هڅې دوام لري. د دغه وزارت ویاند عزیز احمد ریان د پاک افغان جرګه په نوم په یوه آنلاین غونډه کې ویلي چې حکومت جدي کار کوي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره میکانیزم جوړ او عملي شي. که څه هم د وویل چې په دې لړ کې پرمختګونه شوي، خو یې نه ویل چې څومره یا څه ډول پرمختګونه. د یادونې وړ ده چې دا اعلان وروسته تر هغې کوي چې یوه میاشت وړاندې د طالبانو مشر چې دوی هیبت الله بولي ویلي وو چې له شپږم ټولګي نجونې نشي کولی ښوونځي ته ولاړې شي، چې دا کار په افغانستان کې داخل حتی د ځینو طالبانو لخوا هم د جدي غبرګون سره مخ شو او بهرنیانو یې هم سخت مخالفت وکړ. چې د داسې مخالفتونو باوجود طالب مشرانو تر اوسه اجازه نه ده کړې چې له شپږم ټولګي پورته نجونې د مکتب ته ولاړې شي. خو نن پوهنې وزارت په تازه راپور کې ویلي چې موږ هڅه کوو د نجونو مکتبونه ژر پرانیزو. قدرمنو لیدونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.